اتاویا د کوم عدد 15% کیږي. معنا دلته موږ سره یو عدد شته دی چې هغې 15% موږ واخلو نو موږ ته اتاویا پلاس راځي. نو دغه عدد ته که چیرې موږ څه ووایو، دې عدد ته ایکس ووایو، ایکس، او د دې ایکس موږ څومره راواخلو، 15% راواخلو. دا په 15% کې ضرب کو، موږ ته چې کوم عدد په لاس راځي هغه به څو وي، هغه به وي اتاویا. نو اوس راځو دا موږ د ایکس لپاره حلو. موږ کولی شو چې دا ولیکو چې 15% سره محاسبه کو، خو دې په ځای چې موږ دا په فیصد محاسبه کو، راځو دا په اشاریې باندې محاسبه کوو ځکه لږ څه اسانه دی. موږ وایو چې 15% دا مساوي دی خپله 15 تقسیم پر 100 سره. 15% معنا 15 په 100 کې کوم چې همدا معنا لري، بیرته دا مساوي کېږي 0.15 سره. موږ وایو چې 0.15 ایکس دا مساوي کېږي له 100 سره اتاویا سره. او دې لپاره چې ایکس قیمت لاسته راشي موږ دواړو خواوې په 100 باندې ویشو، په 0.15 باندې ویشو. 0.15 ولې په 0.15 ځکه موږ په 0.15 کې ایکس ضرب کړی و چې بیرته په 0.15 ویشو، دا یو بل سره ختمیږي، موږ ته دلته یوازې ایکس پاتې کېږي. نو هماغه زموږ د بیا د ایکس قیمت دی. دواړو خواوې په 0.15 ویشو، دا به ختم شي، دلته به موږ د پلاس راشي. ایکس مساوي کېږي اتاویا پر 0.15. اوس که چیرې موږ دا په حساب ماشین سره ترسره کو هم کولی شو، کنی حساب ماشین نه موږ کولی شو دا دلته یې په محاسبه باندې لاس ته راوړو. نو دا لیکو چې اتاویا تقسیمې 100 تقسیمې 0.15. دې لپاره چې دا اشاریه له دې څخه ختمه کړو، صورت او مخرج دواړه په 100 کې ضربو تر څو دا 100 شي 15 شي، او دلته به 2 صفرونه ورسره کېږدو. نو دا به داسې پلاس راشي، دا اشاریه به دلته راشي، دلته راشي 0 شو، دا په 100 کې ضرب شو، دا اشاریه دلته راغله، او دا هم چې په 100 کې ضرب شي د دې اشاریه دلته ده، یوه خانه 2 خانې دې خوا راځي، او دې په ځای به دلته صفرونه کېږدو. نو اوس راځو دا ورباندې ویشو. نو دا چې ویشو ورباندې اتاویا چې په 15 ویشو، په 5 کې که دا 15 ضرب کو، 10 په 5 کې 50، 5 په 5 کې 15، 15 او 50 15 کېږي. نو لیکو 15 په 5 کې 15، 15 2 حاصل، یو په 5 کې 15، 15 او 2 9. نو اتیاویا نه چې 15 لاړ شي ځواب پاتې کېږي 3. اوس راځو دې ته یو صفر راښکته کوو، دلته دا به شي 13. 13 چې په 15 ویشو ځواب ورکوي 2. 2 15 کې 13. دا ختم شو، دلته څه شی نه پاتې کېږي، دا صفر راښکته کوو دې ځای پورې، دا صفر بیا په دې نه ویشل کېږي، دې په ځای صفر دلته جیږو. نو 520 دا په دې باندې وویشل شو، ځواب موږ ته پلاس راغی. نو اتاویا تقسیم پر 0.15 دا مساوي کېږي له 100 سره 520 سره. نو ایکس مساوي شو 520 سره. راځو دا به هم لږ سناسره جوړ کو، دا دلته مساوي ولیکل شو. نو اتاویا د 520 عدد څه شی دی، 15% دی. اوس که چیرې دې کې مونږ ځینې اصطلاحات په نښه کوو، نو مونږ وایو چې دغه اتاویا څه شی دی، دا اتاویا دې ته مونږ وایو دا مقدار دی، مقدار. او دې 520 ته څه ویل کېږي، د کوم عدد چې دی 15% کېږي، دې ته مونږ وایو دا قاعده ده. او دا 15 چې دی دا خو معلومه خبره چې دای څه کېږي، دای فیصد دی، دای اصطلاحګان دي. خو مهمه خبره ده چې مونږ دا پوښتنه حل کړی شو، او دا سم هم ښکاري. اتاویا د یو عدد ډېره کوچنۍ برخه ده، نو خپله هغه عدد باید ډېر له دې څخه ډېر لوی وي. او دلته مونږ ګورو چې اتاویا د 520 څخه ډېر کوچنی دی، یا 520 چې دی دا د دې عدد څخه ډېر لوی دی، او دا زمونږ ځواب دی.